الی چې انډیا په کشمیر کې ظلم کړی راوځئ پښتنو شابئ راوځئ چې په برما کې ظلم شوی مسلمانانو سره راوځئ راوځئ چې اسرائیلیانو د فلسطینیانو سره ظلم کړی راوځئ یا د پاکستان منافقه میډیا راوځه ته مهربانه دغه چې په پنجاب کې سپی مردار شوی دا دنیا ته وښیوه چې په پنجاب کې خر مردار شوی هغه دنیا ته وښیوه خو زما پښتون افغان صرف په دې ښیي چې دا دهشتګرد دی یا فضلالله مانه یا سراج الحقه ریلین روباسه خلک روباسه د کشمیر دپاره د فلسطین دپاره خو پام کوه چې د خپل پښتون دپاره رونه باسي پرېږده چې دا پنجابی وژني پرېږده چې دا بېعزته کوي ځکه چې ستاسې ټول عمر په منافقت تېر شوی تاسې به خدای ته څه جواب ورکوئ چې هغه د احمدشاه ابدالي بچیان هغه د احمدشاه ابدالي بچیان د هغه پښتنو افغانانو بچیان چې پنجابي به په زنګو کې ماشوم جړل ورته ویل چې پښتون افغان را روان دی چپ شه ګنې وخي دي د هغې د هیرې د لاسه به هغه ماشوم چپ کېدو نن د هغه پنجابي هغه بچی غټ شوی او ټوپک یې شاته اچولی ستا څلور د ګلو په شان دي ځوانان یې په میدان کې اچولي ته یې ماکس لګولی او ولاړ دی چې ښه مې کړي که نرې ته زمانه بدل واله آیا داسې ظلم به اسرائیلیان وکړي آیا داسې ظلم به برما والا وکړي آیا داسې ظلم به انډیا والا کله کړی چې تاسې د هغې یو پوسته ګورې څه دنیا هم راغستې په بل بخوانې خو نن ستا د پښتون سره کېږي ستا میډۍ نه رالي د پاکستان منافقه میډۍ نه رالي ستا خویندې میندې هغه خویندې میندې چې د نور نه بل چا مخ نه و لیدلی او ولې درته بېعزته کړي که په لر کې وې که په بر کې وې زه په ټولو صفا خبره کوم د سوات نه ونیسه دیر او ملکن او باجوړ او همداسې وزیرستان او افغانستان ټول په تورخم کې او په دې چمن کې دا ټول موږ لیدلي او اوس یې د له سرکونو بورکو سره راوتي دي د خپلو بچیانو دپاره سوال کوي تا ته شرم نه درځي او زه هغه 3 روپیوال میکونو والا ته ویم زه خاموش وم دا څو ورځې ایمان مه کوه چې ستاسې د ایمان زه وګورم چې تاسې د شاهزیب خان افریدي چې شهید شوی د هغې دپاره مواد اوچتو موږ هم هغه غندو چې پولیسو هغه شهید کړی موږ هم امیر تاکالي سره چې ظلم کړی هغه غندو خو ته نن ولې دې خویندو پوښتنه نه کوې ته نن ولې د دې بچیانو پوښتنه نه کوې دا 10-12 لکه فالوور به ستا په قبر کې پخه راشي ته صرف د منافقت دپاره دا ویډیوګانې کوې ځکه ته چې پولیس ته وایې چې ایس پي ستا داسې وکړم ډي اس پي ستا داسې وکړم آی جي ټو ستا داسې وکړم پولیس ستا داسې وکړم تاسې ظالمانه سې خو ته ووایه چې میجره ستا داسې وکړم کرنیله ستا داسې وکړم جرنیله ستا داسې وکړم ته ولې زما پښتانه زما شهیدانې ولې زما خویندې میندې بېعزته کړې خو ته یې نه شي ویلی ځکه چې په تا کې دا ایمان نه شته دا بادې پکې وایي دا ډېرو دغه چلنې پاروره 10 لکه او 12 لکه نوم یې نه غواړم چې دا نوم یې واخلم خپله پوهېږي زما په دې خبره که پاکستان دې ځایما نو خدای دې په سترګو ړوند کړه 3 کاله مخکې د پاکستان و چې ستا نیکه بیا چېرته و خدای ته به تاسې څه جواب ورکوي ستاسې نه موږ ته دا پنجابیان ښه دي ځکه که پنجابی دی که کشمیری دی که بلوچی دی که هر یو دی که پنجابی ما وژني ما مړ کوي ما زما خویندې میندې بېعزته کوي که هر څه کوي خاموشه خو ناست یې کوم نو ته خو زما په مرګ باندې خوشحالېږي ته خو زما په بېعزتۍ باندې خوشحالېږي ته خو راځې همغې ته زندهباد یې هرمي زندهباد او آیسای زندهباد ته چې وایې چې ادارو پسې خبرې نه کوم دا پولیس کوم یو اداره ده ولې ته پسې خبرې کوې ځکه چې ته د خدای نه نه یېرېږې ته د دې فوج نه یېرېږې ستاسې خویندو زموږ میندو سره څه وکړه که هر ځای کې وي نن وګورئ د پاکستان په میډیا کې ستا خبره نشرېږي نن وګورئ په سوشل میډیا کې هغه خلک چې 10 لکه 12 لکه فالوور لري هغه نن همدغه فالوور به په تا په قبر کې شهیدي وایي چې ته د پولیس دپاره تکړه دی خو خپل دغه فوج چې دله شهیدانه وه د آیسای چې دله وژل د هغې باندې تا غږ ونه کړو دا هغه فوج دی هغه آیسای دی هغه پنجابی دی چې دې د بنګالیانو سره کم کار وکړو دې د بلوچانو سره کم کار وکړو دې په لرو برو پښتنو افغانانو سره کمې نخرې دي چې ویې نه کړي ورسره دا موږ نه هغه بدلې اخلي چې هغه موږ د 3 شکست ورکړی دا د هغې نسل دی دا د هغې زموږ د وهلو دپاره یې جوړ کړی دا نه د اسلام دپاره جوړ دی او نه د پښتنو دپاره جوړ دی خو زه د سراج الحق او دغه ته ویمه فضلالرحمن ته دا مونیان ستاسې صرف دې دپاره دي چې وشي په افغانستان باندې جهاد فتواګانې ورکړي وروره په امریکایانو باندې مې یو ځل طالبان خرڅ کړل اوس ورته وایي چې لاړ شه ته جهاد وګټه اسلام وګټه ته افغانستان وګټه تاسې د هغه مشرف سره ولاړ وئ چې هغې په لال مسجد باندې بمباري وکړه په زرهاو قرآنونه یې شهیدان کړه په زرهاو قاري صاحبان علما یې شهیدان کړه تاسې د هغه مشرف سره ولاړ وئ د هغه پوځ سره ولاړه سراج الحق یا فضلالله مانه چې
په باجوړه په دا کې بمباري پې وکړه په سلهاو ماشومان شهیدان کړل تاسې د هغه پوځ سره ولاړه سئ چې 8000 حملې د پاکستان د هوایي میدانونو په افغانستان وشوې تاسې به څه خدای ته جواب ورکړئ جهاد په اصلي د پنجاب کې کېږي دا ټک ناخوا کېږي او ستاسې دا خولې ټولې دي پښتنو ته دي ټول پښتانه هم تباه او برباد کړو نو ډېره د افسوس خبره ده او زما د افسوس په دغه مومندانو باندې راځي چې افسوس دې لایکونو ته دې فیسبوکونو ته راځي ویډیوګانې ډکوي دا ستاسې خویندې میندې نه دي تاسې به په چا غیرت کوئ زه خپله کاموال یم په موندو کې راځم خو زه دا وایم چې زما خور یا زما مور یا زما یو پښتون افغان که زما افغانستان کې د افغانستان آرمي یا د افغانستان پوځ یې وژني زه پرې نالت یم چې بې ګناه هغه وژني او هغه شهیدوي او د هغې بېعزتي کوي خو تاسې هم ران شئ دا خبره وکړئ خو تاسې کې دا نرتوب نشته ورشه زما ویډیوګانې وګوره د خدای بله ما د افغانستان د حکومت په خلاف باندې کړي خو تاسې ویډیو خو څه کوئ چې زموږ دپاره یې وکړئ زموږ د بېعزتۍ کوشش کوئ د کولو کوشش کوئ غواړئ چې موږ پنجابي ته سمنوئ زه هغه پوځیانو ته یم چې په دې پنجابي آرمي کې کار کوي تاسې به خدای ته څه جواب ورکړئ کله به تاسې راوچتېږئ لکه چې ستاسې پښتنو افغانانو سره دا 3 کاله چې دا ملک جوړ شوی دی ظلمونه روان دي وژنې او تباه کوي د خدای په لحاظ نور راوچت شئ یو ملي قیام وکړئ او تر څو پورې چې دا تورمخې د دې اټک نه اړولې رب مې قسم یې که په ارامه زندګي کې وکړي تاسې دا 7 کاله مخکې دا خبره ما کړې وخي به م مړه کوي به م بېعزته کوي به م او دنیا ته هم دهشتګرد معرفي کوي او دا شی درته روان دی په الله سلام دا ویډیو شیر کړئ موږ سره ولاړ افغانان ورونو پښتنو ورونو ستاسې درد زموږ درد دی الله دې وکړي چې پښتانه یو موټی شي او دا تورمخی د دې اټک نه خوا واړئ بل علاج تاسې ته نشته